کہ رحم غواړي د الله نه د الله اطاعت وکړو د الله تعالی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هدایت وکړو من هر وخت دعا کوو چې الله ترا باندې رحم وکړي یا الله ترا باندې رحم وکړي یا الله ترا باندې رحم وکړي الله سبحانه وتعالى فرمای واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دا الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي چې الله در باندې رحم وکړي رحم خو غواړي خو چې اطاعت د الله نوي او د الله تعالی د رسول اطاعت نوي رحم محم نشته که رحم غواړي د الله نه د الله اطاعت وکړو د الله تعالی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هدایت وکړو پنځمه ګټه په دې کې دا ده چې په مانځ کې هم پنځه وخت په هر رکعت مانځ کې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اے الله ما ته نیغه لار وښیه اے الله ما ته سمه لار وښیه یا الله ما ته جنت لار وښیه یا الله ما ته ستا د رضا لار وښیه یا الله نو الله پاک وایي چې ته هدایت غواړي نو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا که تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو هدایت به ومومئ هدایت په څه کې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت کې ده